نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله د جنګ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هسې نه چې زما ملګري دلته په جنګ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخېږي حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یئ دې نه به راکوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې بکې یو تن به وته بل دای طرف راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو بجنګو 25 کسان دغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده کنه نو داغې چې کمې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړې ګډای شروع کړه سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوستو د شرابې چې راوړي هغې په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شوه حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا توري به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا را سره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نو هغه تورې او زغرې یې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت یې راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوش شو سورلۍ سیټ ته وتړلي زغرې هم لرې کړي دي یعنې اسلحې هر څه سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کمې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولوي اوس په غونډکۍ چې نبی علیه السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزېږئ زه خو نه کوزېږم هغې نورو کسان ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ خو تر قیامته پورې خو یې نه ویلي که نه چې دلته به ناست یئ جنگ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنگ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو دغه 10 کسان نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر ځان 10 کسان په دغه غونډکۍ پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و د ځان سره هغه لښکر روان کړو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا 10 تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کړي ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو دا مسلمانان پسې لومبې ورکوز شو دا 10 تنه چې ورکوز شو خو هغې پاسون مقابله لږه وکړه خو دغه 10 وړه کسان یې شهیدان کړو
دغه لس کسان شهیدان شول مسلمانانو. او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې په ده حمله وکړه. چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو. په لاس کې توره نشته، نیزه نشته، ازغره ایښې ده، سورلۍ سیټ ته ودرولي دي، ټیټ دي، مال غنیمت راټولوي، د پاسه پې حمله راله. چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو. وارخطا شو، یو خوا تخته، بل خوا تخته، بل خوا تخته، مسلمانان خواره واره شو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو، صرف 14 کسان. په دې کې 7 کسان د مهاجرو وو او 7 کسان چې دي دا د انصار وو. 14 کسان صرف د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شو. نور ټول مسلمانان تتر بتر شو، تتر بتر شو، یو خوا لاړو بل خوا لاړو. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو، د هر طرف نه گزار شروع شو. ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ولاړو، غشه چې براته به خپل لاس نیو، چې غشه براته به خپل لاس نیو، حتی در دې پورې د ابو طلحه رضی الله تعالی لاس شل شو. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې یو کافر حمله کوله. مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پکې کې ډایرک ورته خپل سینه خوا کړه، په خپل سینه غشه وخوړ. دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام مشابه و په شکل صورت کې یو شانو. د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې. نو چې د حمله کوله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې کنه، نو د ورته خپل سینه اخوا کړه. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو. بل یو کافر د هغه نوم عبدالله بن قمیه، دو قتل چې نبی علیه الصلاة والسلام سره دوره څوک نشته دی. دا یو پهلوان عبدالله بن قمیه، د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډایرک حمله وکړه. او چې په نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ مبارک حمله وکړه کنه، نو د دې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو پیغور هم وکړو، خذها انا ابن قمیه، واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار. چې په نبی علیه السلام یې گزار وکړه، نبی السلام دا مخ مبارک زخمی کو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته کې خیری وکړي، الله دې برباد کا، الله دې برباد کا، الله دې تباه کا. دا خیری ورته وکړي. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې گزارونه شروع شو. او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو. ما درته وی داغه شکل د نبی علیه الصلاة والسلام سره میلاویدو. نو د کافر چیغه کړه، وی ما نبی علیه السلام قتل کو، ما محمد قتل کو، نعوذ بالله. چې دا چیغه د کافر واله کنه، نو شیطان ورله نور زور ورکو. شیطان هم دا چیغه واله، وی محمد قتل شو، نعوذ بالله. چې دا چیغه واله چې مسلمانانو په غوږونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم، د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمه کې تورتاو شو. د چا سره چې نیزه وزمه کې ته ویشتله، مونږ سره جنګیږو، مونږ خو د نبی علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته، نو مونږ جنګ سره کوو. د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو. څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو. د نبی علیه الصلاة والسلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو. دا رباوي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه، د نبی السلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو، ماتې کړو. د نبی علیه السلام چې کومه ټوپۍ په سر واغه خود، د اوسپنې ټوپۍ د هغې ګډ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې ننوتې. د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک نه وینه بهیده. دومره وینه د نبی علیه الصلاة والسلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا داسې قدم نه شو اخیستی. نو علی رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره و، طلحه رضی الله تعالی عنه، هغې ته وی ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي، ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته. د نبی علیه الصلاة والسلام د اوچتېدو 2 مقصد و. یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ، دوی چېرته روان دي. او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي، چېرته لاړو. او دویم د خپل ملګري وینم هم. نبی علیه الصلاة والسلام دا ګټ ته نه شو کې اوچتېدی که نه. نو طلحه رضی الله تعالی ته داسې ملا ټیټه کړه، د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده، د هغه په ملا نبی علیه السلام خپه کې، خو دا دې ګټ ته شو. نبی علیه الصلاة والسلام طلحه رضی الله تعالی ته فرمایل وی اوجبه، ځان له د جنت واجب کو، نو ځان له د جنت، طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو، واجب شو ستا دپاره جنت. او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه، ګیر چاپېره وکتل، نو اواز یې وکړو الی عباد الله، ای د الله بندګانو چېرته روان یې، ما طرف ته راشئ. انا محمد رسول الله، زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم، الی عباد الله، ای د الله بندګانو ما خواته راشئ. چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه، نو ټول صحابه کرامو رامنډې کړې، نبی علیه الصلاة والسلام خواله راله. ټول نبی علیه الصلاة والسلام ته راغونډ شو، ګیر چاپېره والا راله، خوا ته راورسېدله. په دې کې ابو سفیان
چې وکتل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څه دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قتل شوی دی. نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو. چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمد، په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی؟ افی القوم محمد، په تاسو کې محمد شته؟ نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. جواب به ابو سفیان دا اواز 3 پیرې وکړو، جواب ورته میلاو. بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه، په تاسو کې ابو بکر شته دی؟ 3 پیرې دا اواز وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. چې په 3مه پیرې اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب، په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی؟ چې دا اواز یې 3 وکړو، نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو، مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا 3 واړه مړه دي. دا 3 واړه څه دي؟ محمد، ابو بکر، عمر، دا 3 واړه مړه دي. ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته. عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو چې دا اواز واورېدو. وی اے د الله دشمن، دا 3 واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي. اے د الله دشمنه، دا 3 واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي. 3 واړه ژوند دي، 3 واړه ژوند دي. بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ صدر توام نه وبلته بسوای نه، خو لګ ما خواله راشه، لګ ما خواله. عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو. اداره ته وای چې نبی علیہ السلام ژوند دی کنه دی، تاسو پیغمبر ژوند دی کنه دی؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحمدلله ژوند دی، ژوند دی. وی د عبد الله ابن قمیه نه مستا په خله یقین ډیر دی، ځکه هغه وی چې موږ محمد قتل کړی دی. خدای په خله می دومره یقین نشته او ستا په خله می یقین نو بس دی ژوند دی. بیا او بیا ابو سفیان یو چغه والا وی اغلو حبول، اغلو حبول. دا حبول د دوی یو بوتو، دغه بندگی به کوله او په جنگ کې به دغه نه مدد غوښتو. نو ابو سفیان आवाज وکړ اغلو حبول، حبول زنده باد. نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر وس جواب ورکا، وس جوابو. نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل، الله لوی دی، الله لوی دی. دی وی اغلو حبول تورته وای الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه ویلن العزا ولا عزا لكم، زمونږ عزا خدای دی نو تاسو عزا خدای نشته. دا عزا د دوی یو بوتو، دا بندگی به کوله. زمونږ د پاره عزا دی، زمونږ مدد کوي، نو تاسو عزا. نو نبی علیہ السلام عمر ته وز عمر جواب ورکړه کنه نو سو مد الله پاک پیغمبره. نو نبی علیہ السلام فرمایله عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمونږ مولا او زمونږ دوست او تاسو الله دوست نشته. جواب ورکا. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا. بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته आवाज وکړو. نو بیا جنگ شروع شو، صحابه کرام راټول شو. چې جنگ شروع شو کافر شکست مونته، کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل، لاړ میدان خوشې پاتې شو، خوشې پاتې شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي، ٹھیک شو، او دا وینې پرې رابهیږي. نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک چې کوم وینه را روانه کنه هغه په جبه وسټله. د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه کوم وینه پیدا سنان ابن مالک هغه په جبه باندې سټله. اوس اصل کې بيدون کې وینه چې دا خو پلیته ده کنه، بيدون کې وینه پلیته ده، دی خړل جایز نه دي. خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارک او د نبی علیہ السلام وینه مبارک پلیته نعوذ بالله نه ده، هغه پاکه ده، پاکه ده. نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پرې جبه سټاو وینه زمکه ته نه پرې خودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه زمکه ته لاړ نشي. نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي و اے سنانا الله ستاسو لپاره جنت واجب کو، ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي. تا ځان د لپاره جنت واجب کو. بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو، ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت خبر خور شوی وکنه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی. مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه ورامنډې وخلی، عائشه بیبي رامنډه وخی، فاطمه رضی الله تعالی رامنډه وی، ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې د رامنډې وخی را روان دي. چې کله احد ته ورسېدي کنه
احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري. علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي. فاطمه رضی الله نبي علیه الصلاة والسلام ته ناسته پرې مخ مبارک ول اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې رزرې هغه وسېزله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کې کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وایي چې وینه ودرېږي. نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي علیه السلام په زخمونو کې کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي. یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل. دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلي وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده بن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو ته. به هر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه. بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی علیه السلام سره که نه یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیبي و ما چې درته وسوي که نه دا د نبی اسلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو. ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا وي پلار دې شهید شوی دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دویم ورته چا خبر وکړه چې لږه مخکې راله که نه وي ماما دې شهید شوی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی. نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی. ما خو چې پلار مې شهید شو رور مې شهید شو ماما مې شهید شو دا غم مې به را سره خاوند اوچتی ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي. ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډه خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې دا خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده. نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې آخر کې ورته ویل شو خاوند دې شهید شو دا کېناسته یاره دا غم خو اوس د برداشته بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکوم وی جړل. خو بیا وی نبی علیه الصلاة والسلام خو ژوندی دی که نه وی او نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی بیا وویل وی الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی. دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی وی الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی بیا وی الحمدلله وی زوی دې شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله. خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیی نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوسته شو مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا د زنانه و د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و. په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلو چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وي تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي
نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې پنیزه باندې و شهید کو. نو دا هنده چې رااله کنه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه راواغستله دا غنه دا پوزه مبارکه کټ کړه وګونه ته کټ کړو شونډې ته کټ کړي او دا سینه حمزه رضی الله تعالی اوش لولا او دا اینې ته راوستله او دا سی چکونه په لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وان خطبه راتو کولم نشو تیر کړه دا او بیا یو تار وی مال راوړی تار راوړو او دا اعضا دای په تار کې وبینول او غاړې ته ورواچوله په ګډا شروع شو غړېدله وینن زما ارمان پوره شو. نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بې دردۍ سره شهید شو ډېر په بې دردۍ سره. نو د خور را روانه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زبیره مور دې منه کا چې رور لګورې رانه شي مور دې منه کا رور لرانه شي ځکه کو رور یې ولید نو رور یې دلیدلو نه دی صفیه منه کا چې رانه شي. نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته موري مخکې بنځي نو صفیه رضی الله تعالی ډیره چاکه خزه وجه د زوی په دې سینه کې وسیړته ورته کوي لري شته سو کې چې ما منه کوي ما ته خپل رور وخایي ما ته خپل رور حمزه وخایي دې سیټ وو چې ورته وي کو ته نو تر شاغاړي وازو کو وی موري نبی علیہ السلام فرمایي چې صفیه مخکې مرا فریدای صفیه رضی الله عنها فزای ودرېده وی ښا ویلار شه زما وراره ته وایا چې صفیه ته پته ده چې د هغې ضرور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر وی زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبی علیه صلات وسلام وفرمایل صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپیره وکتل او په تیزه وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم. نبی علیہ السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدم او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججرو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کري دفن کومه او په ژړا شو نبي علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دوه صحابه کرام دي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عبد الله بن جحش رضی الله تعالی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي وي په دې غزوه احد کې د عبد الله بن جحش رضی الله عنه په سراغ ماته چې د فارشته یو خبره کو موږ سیټ تلاړو د عبد الله بن جحش ماته وي چې تم دعا وکړه زه به امین واما او زم دعا کوم ته به امین وای ښا ما ته وي چې ټیک ده شپه ده کنه سره به جنگ کیږي سعد بن ابي وقاص ما دعا غوښتله ما چې الله چې سار شي کنه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه کنه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ته واخلم او راشم عبد الله بن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې امین یوس عبد الله بن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته په امین وایم ما چې ښه عبد الله بن جحش وی چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي زه شهید شم ما وی چې امین وی چې سار شو وی چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنگ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم وی چې را روان یم ومې کتل عبدالله بن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي وی په زړه کې مې وی چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله بن جحش دعا به هم قبولوي وی ومې ورته کتل چې عبدالله بن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتې ګزارونه په یو بل کوي آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله بن جحش شهید کو صحابه کرام داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله دومره محبت ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس کوم باقی صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي
او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي. خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته. مسلمانانو شکست نه دی مونځته، شکست کافرو مونځته دی. ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته. میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی. میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي. ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي. د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي؟ د مسلمانانو نه. مړي د مسلمانانو نه زیات شوي. نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وي قبرونه وکنئ. نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وي 2 3 په یو ځای دفن کوئ. 2 3 یو ځای دفن کوئ. دا رنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړ کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي. دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام. نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه 3 4 پکې دفن کوي. وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابیو کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بل جوړه به بیا نه اغوسته. دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو. د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو. دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي. ده به داسې خوشبو لګوله. خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو. چې راغی بیا سره هېڅ نه اس نو چې غزوه احد کې دی شهید شو کنه او د الله شروړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته کېښود شو. د نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله. وی د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی. وی اوس څه مسله ده ورته؟ وی د الله پاک پیغمبر کفن یې نشته دی. کفن یې نشته دی. نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ. حمزه رضی الله تعالی عنه خور 2 کفنونه راوړو 2 څادرې راوړي. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی زما تره له په 2 څادرو کې کفن مه ورکوئ ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی یو غټ یو وړوکی دی. نو څادر د چا حمزه رضی الله تعالی عنه خوري راوړي وی کنه. خو نبی رسول الله کې دومره انصاف وی خسنه واچوي خسنه واچوي. نو چې خسنه واچوي په خسنه کې د حمزه رضی الله تعالی عنه وړوکی څادر راوخته هغه ډبل شهید راوخته. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی عنه خور شو وی د الله پاک پیغمبر څه وکړو چې سر پټو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو سر ښکاره کېږي څه وکړو؟ نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په خپو ولا واښه واچوئ. د نبی علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی 3 او 4 تنه په یو لحد کې ږدئ وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو. نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادوي هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یادوه تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ بیا پسې بل دی بیا پسې بل دی. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض مې دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج عمرې له بوځي. ټول مونږ غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده جنګله تې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. ما دلته کې د نبی علیه صلات وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدم داسې او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدي مخامخ. دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه. نو ما چې دلته په مسلمانانو دا قیامت راغلی دلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل. به هر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بېدردۍ سره شهیدان شو. غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی. دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی نبی علیه السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو. نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده؟ هغه ته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو. یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده. ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې. یو پل ته مې د پلار غم خفه کوي بل پل ته د کور ذمهواري دي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایلو
وی جابر ته ولې خفه کېږي ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړي براه راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي نو الله دې نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پړه ارمان دی نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي نبی اسلام مخ ته کېښودی شو نو ویښته یې لامده دي اوبه ترې نه څاڅي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي دا ولې څه چل دی نور هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي کور کې ولې د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی وو نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې و مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا آواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نو دغه شانتې وتی دی نبي علیه السلام وفرمایل وی ځکه خو له فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ړومبۍ شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم فاطمې وایي زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي علیه السلام لور غټه دا کونړی ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خره ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي داسې خبرې دي کاش چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خپه په دې شو شپې له تازه جامت کړی سار له مړي کفن کې مخ پروت وي ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتي وایي د رسول الله امتي ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتي منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبي علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبي علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبي علیه السلام زندګي په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي ذلیله په دې یو چې د خپل نبي علیه السلام نوم مبارک نه راځي هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي